په میدان وردګو ولایت کې د پوهنې ریاست اړوند د ښوونکو او اداري کارکوونکو لپاره اعلان شوو 80 بستونو ته له شاوخوا 500 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د ازموینې ملي ادارې له لوري راغلي پلاوي پوهنمل هجرت الله مبشر ملي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په یاد ازموینه کې 50 ښځینه او 450 تنه نارینه استادانو ګډون درلود. د میدان وردګ ولایت په کچه 80 بسته اداري او معلومي اعلان شوي وو چې د هغې له جملې څخه 88 ښځینه او 213 نارینه استادانو نوملیکنه کړې وه چې د هغو له جملې څخه 450 نن دلته حاضر دي او ازموینه ورکوي او د ښځینه مجموعاً 88 نفرو ثبت نام کړی و چې 50 تنه حاضر وو. ورته وخت کې د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوي محمد عثمان حریت وایي چې د دې ازموینې په ورکړې به په اعلان شوو بستونو وړ کسان وګمارل شي او د زده کړو بهیر به ورسره لا کیفیت ومومي. د دې دپاره چې یو هغه ځوانان چې پوهنتونونه یې ویلي هر څوک د خپل لیاقت له لارې څخه دغې پروسې ته کامیابه سي. د دې دپاره چې زموږ هغه کم خلک چې بچیان رالیږي مکاتبو ته او دا رقم ته هغو ته د خپل بچیانو دپاره چې دوی کم تکلیف کوي کم امیدونه لري با کیفیته استادان ورته استخدام سي تر څو تعلیم با کیفیته سي. د ازموینې ګډونوال د اسلامي امارت له کاري فرصتونو رامنځته کولو خوښ دی وایي چې د ازموینې پروسه پوره شفافه وه. مطیع الله د یادې ازموینې ګډونوال دی. نوموړي ملي راډیو ته وویل او زه بیخي زیات خوشحاله یم. زه چې دغه پروسه وینم انشاءالله زیات خوشحالي احساس کوم چې پروسه ډیره شفافه ده. انشاءالله حق به حقدار ته رسیږي او هیڅ ستونزه به انشاءالله نه وي. اجمل ستانکزی هم د ازموینې ګډونوال دی وایي الحمدلله کومه پروسه چې روانه ده ډیره شفافه ده او موږ ترې راضي یو او انشاءالله چې دا یو ښه زمینه ده د اسلامي امارت لخوا چې موږ ته مساعده کړه تر څو وکولی شو دغه ځورېدلي ملت ته مصدر د خدمت وګرځو. مسؤلین وایي یادو بستونو ته شاوخوا 800 کسانو نوملیکنه کړې وه چې له یادې جملې 1500 کسانو ازموینه کې ګډون درلود.